اسرائیل وایي چې د هغه لیست پر اساس چې د یکشنبې په شپه د حماس لخوا ترلاسه کړی له هغه 33 یرغمل شوو څخه چې د اوربند او د یرغمل شوو د ازادۍ په لومړني پړاو کې له غزې څخه خوشي کېدل 8 تنه مړه شوي دي. د اسرائیلو د حکومت ویان ډیوډ منسر پرون خبريالانو ته ویلي چې حماس ویلي 15 نور یرغمل ژوندي دي. هغه زیاته کړه چې د دې 8 یرغمل شوو د وضعیت په اړه د دوی کورنیو ته خبر ورکړل شوی وو، خو د وژل شوو یرغملو نمونه نه دی اعلان شوي. د اسرائیلي چارواکو په وینا د یرغمل شوو د ازادۍ بل پړاو به د پنځشنبې په ورځ وي او ورپسې پړاو د شنبې ورځې ته په پام کې نیول شوی دی. اسرائیلي ښځې چې په غزې کې د حماس ډلې له لوري یرغمل شوي وي او شاوخوا 14 میاشتې په بند کې وي، په وروستیو ورځو کې له ازادۍ او خپلو کورنیو ته له بیرته ورګرځېدو وروسته د لوږې د ورځې په غزه کې له یوه تونله بل تونل ته د وړل کېدو او د یرغمل نیونکو لپاره د پخلي کیسې بیان کړي دي. د 2023 میلادي کال د اکتوبر په 9 په اسرائیل د حماس له برید وروسته اسرائیلي رسنیو د هر یرغمل شوي په اړه کیسې خپرولې چې د اندېښمنو کورنیو د خلکو د اعتراضونو او د یرغمل شوو د ازادۍ لپاره هلې ځلې منعکس کولې. دوی په پرله پسې ډول د یرغمل شوو د کورنیو له غړو، دوستانو او اشنایانو سره خبرې کولې. له دغه یرغمل شوو ښځو سره په تیرو 14 میاشتو کې هر اسرائیلي بلد شوی دی. له همدې کبله کله چې هغه خوشي شوي، اسرائیلیانو داسې احساس کول لکه د هغوی د کورنۍ غړي چې له بنده خلاصې شوي وي.